سلامونه مینه احترامات مې در واخلئ د پټو لعلونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو ستاسې ادبي ملګری احمدالله وفا یم یو ځل بیا درته د پټو لعلونو په ادبي خپرونه کې ډېر زیات سلامونه مینه او هرکلی ننګرهار ولایت بټي کوټ چاردهي سیمې ته راغلی یم دلته زموږ یو خوږ ژبی شاعر تنکی شاعر ځوان شاعر سلیمان سهار اوسیږي د سهار نه مې یوه خپرونه مخکې هم ریکارډ کړې وه چې ډېری ملګرو تقریبا څه کم 100,000 کسانو وکتله ډېر ملګرو زنګونه ووهل میسجونه یې وکړل چې د سهار نمبر یا سهار سره بله خپرونه را جوړه کړئ نو ستاسې په غوښتنه دا دی د سهار خواته بیا راغلی یم د دوی نه خوږې خبرې شعرونه اورو تر تاسو یې در رسوله موږ سره پاتې شي سهار صاحب سلامونه مینه او هرکلی ډېره زیاته مننه وفا صاحب ستا هم ډېره زیاته مننه چې دومره تکلیف دی وکړه په دې ګرمۍ کې لرې کونړ څخه راغلې زه هم په خپل وار سره ټولو ملګرو ته سلامونه نیک هیله او احترامات تاسو ته خصوصا هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او د ژوند نه به خوند اخلئ ډېره زیاته مننه کوم سهار صاحب یوه خپرونه په لومړي سر کې مې یادونه وکړله چې له تاسې موږ ریکارډ کړې وه ډېری ملګرو وکتله خوښه یې کړه دغه درنو ملګرو ته د هغې ویډیو تشکري کوئ مننه کوئ مهرباني ډېره زیاته مننه د ټولو ملګرو څخه چې موږ دومره تشویق کوي او موږ ته د هغه ډاډ راکوي چې په آینده کې نور هم ښه شعرونه ولیکو نو ستاسو ډېره زیاته مننه چې زموږ نور شعرونه مو غوښتل ډېره مننه ستاسې پر شاعرۍ ژوند بوختیا او خبرې شوي دي راځو نن صرف شعرونه اورو دوه درې غزلې نظمونه یې مهرباني ولې نه وفا صاحب دا چې دومره زحمت مو کړی دی نو یو شعر به ټولو ملګرو ته ډالۍ ستاسو په شمول چې ژوند جوړول خو څه ګناه نه ده ژوند جوړول خو څه ګناه نه ده مینه کول خو څه ګناه نه ده تا ته چې وګورم غوسه ولې شي تا ته چې وګورم غوسه ولې شي تا ته کتل خو څه ګناه نه ده د مور خبره کې به خیر وي که نه د مور مننه وفا صاحب د مور خبره کې به خیر وي که نه د مور منل خو څه ګناه نه ده مننه وفا صاحب د مور خبره کې به خیر وي که نه د مور منل خو څه ګناه نه ده ښې ورځې هم راځي لږ صبر وکړه ښې ورځې هم راځي لږ صبر وکړه سخته زغمل خو څه ګناه نه ده چې په راتلونکي کې وطن آباد کړي وفا صاحب ټولو ملګرو ته ډالۍ چې په راتلونکي کې وطن آباد کړي بچی روزل خو څه ګناه نه ده مننه د ښو او بدو ترمنځ فرق به زده کړي د ښو او بدو ترمنځ فرق به زده کړي مکتب ته تلل خو څه ګناه نه ده مننه وفا صاحب د ښو او بدو ترمنځ فرق به زده کړي مکتب ته تلل خو څه ګناه نه ده مړه نو ستا نه به پې څه شی کم شي وفا صاحب مړه نو ستا نه به پې څه شی کم شي مړه خندل خو څه ګناه نه ده مړه نو ستا نه به پې څه شی کم شي مړه خندل خو څه ګناه نه ده سهار څوک چې خلاف یې وي سهاره څوک چې خلاف یې وي دا شعر لیکل خو څه ګناه نه ده ژوند جوړول خو څه ګناه نه ده مینه کول خو څه ګناه نه ده تا ته چې وګورم غوسه ولې شي تا ته کتل خو څه ګناه نه ده ډېره زیاته مننه کومه راځو بل غزل هم اورو ډېره زیاته مننه وفا صاحب غزل ته راځم چې د ژوند ښکلا ده او که نه د ملا د ژوند ښکلا ده او که نه د ملا مینه روا ده او که نه د ملا ما د هغې په نوم ټول عمر تېر که ما د هغې په نوم ټول عمر تېر که هغه زما ده او که نه د ملا څوک چې یو چا پسې الزام پورې کړي څوک چې یو چا پسې الزام پورې کړي دغه ګناه ده او که نه د ملا خوښه زما اوس یې بل ته ورکړه خوښه زما اوس یې بل ته ورکړه دا ناروا ده او که نه د ملا مننه خوښه زما اوس یې بل ته ورکړه دا ناروا ده او که نه د ملا د مور دعا د خپل بچي دپاره د ژوند رڼا ده او که نه د ملا د مور دعا د خپل بچي دپاره د ژوند رڼا ده او که نه د ملا په مسلمان باندې شراب حرام دي وایه رښتیا ده او که نه د ملا مننه په مسلمان باندې شراب حرام دی وایه رښتیا ده او که نه د ملا دا څوک چې حج کې تصویران وباسي ای دا ریا ده او که نه د ملا دا څوک چې حج کې تصویران وباسي ای دا ریا ده او که نه د ملا په مقابل د هر سختي کې یو قرآن دوا ده او مننه وفا صاحب په مقابل د هر سختي کې یو قرآن دوا ده او که نه د ملا چې پکې دار ته هم تیار شي سهار مینه همدا ده او که نه د ملا مننه خیر صاحب مننه ډېره زیاته مننه وفا صاحب نظم ته راځم د نظم عنوان دی چې اوف
دا غریب ماشوم د چا بچی دی اوف دا غریب ماشوم د چا بچی دی دا په دې لاره چې روان دی خدای ځان سره ډیر زیات پریشان دی خدای مایوسه ژوند ورته زړګی چولی د زندګۍ نه پښیمان دی خدای ښه ژوند پیسې او مال دولت خوشحالي د دغه ټولو په ارمان دی خدای ځان سره فکر کوي پټ پټ ژاړي سر یې ټیټ کړی په ګریوان دی خدای د دې ماشوم څوک په کیسه کې نه دی دا نو لاسرنګه جهان دی خدایه د دې ماشوم څوک په کیسه کې نه دی دا نو لاسرنګه جهان دی خدایه څومره یخني ده څومره سخت ژمی دی څومره په شړک باندې باران دی خدای نه جامې نه څپلۍ شته دی نه په تن باندې کرتۍ شته دی په ډک بازار کې وږی تږی ګرځي نه په جیب کې 1 روپۍ شته دی نه د مور د درو پته لګي نه په کور کې کپ ډوډۍ شته دی خان صاحب اوس ماته دا جواب راکړه د دې خبرې لږې صاف راکړه چې دا به هم د چا بچی وي که نه دا خو به هم د چا زړګی وي که نه دا چې په ډک بازار کې وږی ګرځي دا چې په ډک بازار کې تږی ګرځي دا چې یو کپ ډوډۍ په سوال لټوي په شړک باران کې ستړی ستړی ګرځي دا چې یو کپ ډوډۍ په سوال لټوي په شړک باران کې ستړی ستړی ګرځي مور به مې څنګه وي او څنګه به وي تمام ورځ فکرونه وړی ګرځي دا په ډیران باندې خزلې ټولۍ خو ستا بچی ډېر نازولی ګرځي دا په ډیران باندې خزلې ټولۍ خو ستا بچی ډېر نازولی ګرځي ته ځان ته رنګ رنګې جامې کوي خان صاحب تاج عمرې کوي دا لس چته دا شپږ چته جوړومه د بلډینګونو ارادې کوي د دې ماشوم جامې اختر کې نه وي خو ته په ورځ کې 3 جوړې کوي ای د شرابو په جامونو مسته ته په پیسو باندې نخرې کوي مننه وفا صاحب ای د شرابو په جامونو مسته ته په پیسو باندې نخرې کوي خان صاحب اوس ماته دا جواب راکړه د دې خبرې لږ حساب راکړه ستا د بچي په شان بچی نهر دی دغه ماشوم دا ګلالی نهر دی ته د چرګانو پلونه وخوره خو ستا په څنګ کې ګاونډی نهر دی ته د چرګانو پلونه وخوره خو ستا په څنګ کې ګاونډی نهر دی د دې ماشوم د حال خبره چې شي ته خپله به ووایې چې دی نهر دی نو ستا په عمرې او په حجونو یې څه ستا په عمرې او په حجونو یې څه ستا په دې جګو بلډینګونو یې څه ستا دا خانې د خدای په سیند لهو کې ستا په دې ډېرو موټرونو یې څه ته چې د چا د حاله نه یې خبر ستا په مالونو ته چې د چا د حاله نه یې خبر ستا په مالونو دولتونو یې څه ستا را شرکت دی په سرور اوسه دی ستا د پیسو په بنډلونو یې څه څوک چې تمامه شپه نهر تېروي ستا په چرګانو او پلونو یې څه څوک چې تمامه شپه نهر تېروي ستا په چرګانو او پلونو یې څه خان صاحب د دې په شانته هلکان هم شته دی د دې په شانته ماشومان هم شته دی د دې همزولي ماشومان مکتب ته هغوی هر وخت وي روان مکتب ته خو دا ماشوم هر وخت بازار ته ځي سوال ټولوي همدغه کار ته ځي چې ورته ښه او بد ټول وپېژني وفا صاحب د دې دپاره یو معلم پکار دی د دې دپاره وفا صاحب چې ورته ښه او بد ټول وپېژني د دې دپاره یو معلم پکار دی دا به تر څو پورې همداسې ګرځي خان صاحب دې ته څه تصمیم پکار دی د دې ماشوم په مونږ حق جوړېږي دغې ماشوم د خو تعلیم پکار دا چې همداسې بېسواده لوی شي دا چې بې مور او بې پلاره لوی شي دا چې تعلیم ونه کړي څه به کوي دا چې بېکاره بېروزګاره لوی شي دا چې تعلیم ونه کړي څه به کوي دا چې بېکاره بېروزګاره لوی شي دا بیا راتلونکي ترهګر جوړېږي دا چې د ژوند په کږه لاره لوی شي د دې ماشوم تشویق کول پکار دی د دې ماشوم څه غم خوړل پکار دی دا په راتلونکي کې ډاکټر شي باید د دې ماشوم ښایسته روزل پکار دی دا په راتلونکي کې ډاکټر شي باید د دې ماشوم ښایسته روزل پکار دی ټوپک پر ځای قلم ضرور دی د دې تعلیم ته هڅول پکار دی دې ته ټوپک پر ځای قلم ضرور دی د دې تعلیم ته هڅول پکار دی مجبوریتونه یې ختمول پکار دی ته د ژوند ښه جوړول پکار دی ته هر څه تیارول پکار دی د دې د حاله خبرېدل پکار دی دې ته هر څه تیارول پکار دی دې د حاله خبرېدل پکار دی سهاره دا چې یو ډاکټر شي سبا دا چې یو ښکلی انجینر شي سبا وفا صاحب دا باتمن دغه هېواد جوړوي دا چې یو غټ پروفیسر شي سبا ډېره زیاته مننه وفا صاحب په وروستیو کې به ټولو ملګرو ته یو غزل ډالۍ کوم چې بېوسۍ سم لیونی کړم بېوسۍ سم لیونی کړم مزدورۍ سم لیونی کړم ستا یارۍ نه مې توبه ده ستا یارۍ سم لیونی کړم ستا یارۍ نه مې توبه ده ستا یارۍ سم لیونی کړم دې جنۍ بلا خفه کړم دې جنۍ سم لیونی کړم مینه کومه خو په پټه مجبورۍ سم لیونی کړم مینه کومه خو په پټه مجبورۍ سم لیونی کړم او یاران مې هم مارانو او دوستۍ سم لیونی کړم او یاران مې هم مارانو او دوستۍ سم لیونی کړم چې مستي راکې پیدا شوه نو ځوانۍ سم لیونی کړم چې مستی راکې پیدا شوه نو ځوانۍ سم لیونی کړم ټوله شپه کوم فکرونه شاعرۍ سم لیونی کړم ټوله شپه کوم فکرونه شاعرۍ سم لیونی کړم اوس سهار بلا تنها یم خاموشۍ سم لیونی کړم ډېره زیاته مننه کوم کور مو ودان چې وخت مو راکړو خوږې خوږې غزلې او نظمونه مو راوړل مننه ستاسو نه وفا صاحب ډېره مننه کوم درنو ملګرو دغه کوچنی شاعر کم عمره شاعر سلیمان سهار چې واقعا ښه شعر لیکي ښه نظم لیکي د دغه ولس دردونو ته د لفظونو جامې وراغوندي
یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته د یو ښه ملګري یو ښه شاعر سره مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت یې شېبې د لوی الله په امان ډېره زیاته مننه